بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمون نننۍ موضوع او خپرونه هم د تمیز محکمې لخوا د تحتانی ابتدایه او مرافعه محکمو د نقض د وجوهاتو اړوند ده. تر دې د مخه د تحتانی محکمو د نقض 20 وجوهات بیان شوي ول. په نننۍ خپرونه کې شروع له 21 نقض څخه کوو. 21 نقض: که د مدعی دعوا د مطلق ملکیت وي او د ذواليدی شاهدان په هغې کې راوستل شوي او راغوښتل شوي نه وي، نو داسې فیصله او موضوع د تمیز د غور وړ او د ارجاع موجب ده. حاصل او مقصد یې دا دی، یعنی که په لاندې محکمو کې چې د ابتدایه محکمه یا د مرافعه محکمې دي، یو چا دعوا د مطلق ملکیت کړی وي. ملک مطلق هغه ملک ته ویل کیږي چې د ملک په اسبابو کې لکه شراء، ارث، هبه، صدقه وغیره په یو سبب سره هم مقید نه وي. مثلا که یو څوک دعوه وکړي په بل چا باندې چې دغه مال زما دی او مدعا علیه په هغې باندې ناحقه تصرف کړی، نو دا دعوا د مدعی د ملک مطلق ده. البته که داسې ووایي مدعی چې دغه مال چې د مدعا علیه سره دی دا زما دی ځکه چې ما له فلاني څخه اخیستی دی، شرا مې کړې، یا فلانی دغه مال ما ته هبه کړی دی، یا فلان او فلانی په ما باندې دغه مال صدقه کړی او ما ته یې سپارلی هم ده، یا دغه مال چې د مدعا علیه سره دی ما ته د پلار نه په میراث کې پاته او اوس یې زه غواړم، نو دا قسم دعوه د مدعی دا د ملک مقید ده، نه د ملک مطلق. د درر الحکام شرحه مجلة الاحکام په 4م جلد صفحه 298 کې دا ټول تفصیل موجود دی. نو د ملک مطلق په دعوه کې چې په هغې کې شرعاً د ذواليدی شاهدان راوستل ضروري وي، خو که بیا هم محکمې هغه د ذواليدی شاهدان نه یې غوښتي، نو د تمیز محکمې ته چې کله داسې فیصله د تحتانی محکمې لخوا راشي، نو د تمیز محکمه کولی شي چې هغه حکم او فیصله د لاندې محکمې نقض کړي او بیرته یې خپلې مرجع ته راجع کړي د اصلاح لپاره. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی ماده 232 صفحه 643 کې داسې لیکلي: ان یکون مجرى الدعوه بصورة
مخالفة لأصول المحکمة. حاصل یې دا دی یعنی یا خلص او جریان د دعوی د محکمې د اصول سره مخالف وي. او همدارنګه سلیم باز رحمه الله په شرح قانون المحاکمات الحقوقیه په ماده 232 صفحه 640 کې داسې لیکلي: وكذا لو كانت الدعوة من قبيل الملك المطلق ولم تثبت اليد بالبينة. مقصد او حاصل یې دا دی یعنی دعوا د ملک مطلق وي خو ذولیدي یې په شاهدانو سره نه یې ثابته کړې. نو حاصل د دغې پورته بیان دا شو چې د مطلق ملکیت په دعوه کې محکمې ته پکار دي چې له ذولیت څخه د ذولیدۍ شاهدان وغواړي. نو که محکمې ته داسې یو موضوع راغلی وي او محکمې ترې د ذولیدۍ شاهدان نه وي غوښتي او فیصله یې پرته له دې صادره کړې وي او دغه فیصله د تمیز محکمې ته راشي، نو د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله یې نقض کړي او بیرته یې هغې ماتح محکمې ته د اصلاح لپاره واستوي. 22م نقض: هغه اسناد چې خصمینو محکمې ته راوړي وي نه کټ مټ او نه د لنډیز په ډول په فیصله کې ذکر شوي وي او پر هغه اسنادو باندې حکم او فیصله د محکمې هم ترتیب شوي وي، نو داسې فیصله هم د تمیز د غور وړ او د ارجاع موجب ده. مقصد او حاصل یې دا دی یعنی چې کله تحتانی محکمو د حکم د پاره سبب اسناد ګرځولی وي او د اسنادو پر اساس یې خپل حکم او فیصله صادره کړې وي، هغه اسناد کوم چې خصمینو راوړي البته په فیصله کې هغه اسناد نه هوبهو ذکر شوي وي او نه د هغه اسنادو خلاصه ذکر شوي وي. نو په دې صورت کې چې داسې موضوع او فیصله د تمیز محکمې ته راشي او د تمیز محکمه هغه فیصله وګوري، نو د تمیز محکمه کولی شي چې حکم او فیصله د تحتانی محکمې نقض او بیرته یې خپلې مرجع ته د اصلاح لپاره راجع کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی په ماده 232 صفحه 643 کې داسې لیکلي: ان يكون مجرى الدعوة بصورة مخالفة لأصول المحكمة. یعنی خلص او جریان د دعوی د محکمې د اصول سره مخالف وي. او همدارنګه سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه په ماده 232 صفحه 640 کې داسې لیکلي: وكذا اذا لم تدرج الاوراق التي قدمها الخصمان لا عینا ولا بوجه الاختصار. مقصد او حاصل یې دا دی یعنی هغه اسناد کوم چې خصمینو محکمې ته وړاندې کړي وي هغه په فیصله کې نه درج شوي نه بعینه هغه او نه په هغې طریقې د اختصار سره درج شوي وي، نو په دې صورت کې هم د تحتانی محکمې حکم او فیصله به د تمیز محکمې لخوا نقض کیږي
او بیرته هغه محکمې ته د اصلاح لپاره استول کیږي. 23م نقض که محکمو ته په راغلیو فقرو کې په کوم داسې شي استناد شوی وي چې هغه حقیقت ونه لري. مثلا د اجارې په بدل کې دعوا د 100,000 نه پورته وي او لاندې محکمې د اجارې د سند په استناد باندې فیصله کړې وي، خو په داسې حال کې چې سند قطعا موجود نه وي، نو داسې فیصله او موضوع د تمیز د غور وړ او د ارجاع موجب ده. حاصل او مقصد یې دا دی چې کله یوه دوسیه د تمیز محکمې ته راشي د ابتدایه محکمې او د مرافعه محکمې لخوا او محکمې په خپل حکم او فیصله کې په داسې شي باندې دلیل نیولی وي چې هغه حقیقت ونه لري، بیا هم د تمیز محکمه کولی شي چې حکم او فیصله د تحتانی محکمې نقض کړي او بیرته یې خپلې مرجع ته راجع کړي. مثلا د مدعي دعوه د اجارې وي په بدل د 100,000 روپو کې، یعنی مدعي ووایي د محکمې په حضور کې چې دغه ځمکه ما د 100,000 روپو په بدل کې په اجاره نیولې ده، چې په داسې دعوه کې شرعاً سند ورته وړاندې کول او لرل ضروري وي، خو بیا هم محکمې پرته او بغیر له کوم سند نه د مدعي په نفع فیصله صادره کړې وي، نو داسې فیصله د تحتانی محکمو موجب د نقض او د ارجاع ده. د تمیز محکمې لخوا به نقض کیږي او بیرته به اړوند محکمې ته د اصلاح په طور استول کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 80 صفحه 282 کې داسې لیکلي: ولما رفع حكمها الى محكمة التمييز نقضته. او همدارنګه سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه په شرح د ماده 80 صفحه 281 کې لیکلي دي: ولمحكمة التمييز قرار مؤداه اذا ادعى كونه شريكا في التزام الأعشار فلا تسمع دعواه إلا بسند إذا تجاوزت القيمة 5,000 قرش. مقصد او حاصل یې دا دی چې کله کومه محکمه فیصله وکړي او په داسې یو دلیل باندې استناد نیولی وي دغه محکمې چې هغه دلیل کوم حقیقت ونه لري، نو په داسې وخت کې د تمیز محکمه کولی شي چې حکم او فیصله د هغې محکمې نقض کړي او بیرته یې هغې ته د اصلاح لپاره واستوي. 24م نقض که محکمو ته په راغلو فقرو کې محکمو په قرائنو اتکا کړي وي او هغه شرعي قرائن او قرینه ونه بلل شي، نو داسې موضوع او فیصله هم د تمیز د غور وړ او د ارجاع موجب ده. حاصل او مقصد یې دا دی یعنی که چیرې لاندې محکمو فیصله بنا کړې وي په داسې قرائنو باندې چې هغه شرعاً قرینه نه بلل کیږي، نو د تمیز محکمه بیا هم کولی شي چې حکم او فیصله د تحتانی محکمې نقض کړي او بیرته یې خپلې مرجع ته د اصلاح لپاره راجع کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب
شرح قانون المحاكمات الحقوقية لسلیم ابن رستنباز اللبنانی شرح ماده اتیا صفحه 204 کې داسې لیکلي اذا قال المشتري انه اشترى العقار بحضور مستأجره وأن هذا المستأجر طلب استئجاره منه أي من المشتري وبذلك يكون قد أجاز البيع فدعواه هذه يجوز إثباتها بالبينة لأن طلب الإجارة على هذه الصورة لا يتضمن عقدا. مقصد او حاصل یې دا دی چې کله یو مشتری دعوه وکړي د یو ځمکې د اخیستلو چې ما دغه ځمکه د خپل مستأجر په حضور کې اخیستې ده او بیا دغه مستأجر له ما نه دا ځمکه په اجاره باندې طلب کړې نو د دغه مشتری دغه د شرا دعوه بغیر د دې نه چې په بیینه یې ثابته نه کړي نه ده صحیح ځکه د اجارې طلب کول دا قرینه د دې نه ده چې خامخا عقد او شرا دې شوي وي نو بناء داسې فیصله هم د تحتانی محکمو د خوا چې صادره شوي وي د نقض وړ ده د تمیز محکمې له خوا به نقض کیږي او بیرته به د اصلاح لپاره لیږل کیږي. 25م نقض که محکمو ته په راغلو فقرو کې کوم تناقض په نظر راشي مثلا مدعی په محکمه کې ویلی وي چې شاهد نه لرم یا د فلانکي نه ما سوا بل شاهد نه لرم بیا وروسته شاهد راولي یا د هغه فلانکي نه ما سوا بل څوک شاهد راولي محکمې ته نو دا هم تناقض بلل کیږي تناقض دی او موضوع او فیصله د تمیز د غور وړ او د ارجاع موجب ده حاصل یې دا دی یعنی کله چې د محکمو په راغلو فقرو کې داسې خبره شتون ولري چې په هغې کې تناقض لیدل کیږي مثلا مدعی یو ځل ویلی وي چې زه بالکل شاهد نه لرم یا صرف احمد نام مثلا شاهد لرم بل څوک شاهد نه لرم خو بیا محکمې ته دی دغه مدعی شاهد راولي نو په اول صورت کې یا په دویم صورت کې د احمد نام نه بغیر که بل څوک محکمې ته راولي او محکمه بیا په هغه باندې حکم او فیصله بنا کړي نو دا ښکاره تناقض بلل کیږي نو د تمیز محکمه کولی شي چې حکم او فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او خپل مرجع ته راجع کړي لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی په شرح ماده 83 صفحه 292 کې داسې لیکلي الثاني لأنه يلزم الاحتياط في قبول الشهادة خشية من التزوير فيلزم من ثم أن يسمي المدعي شهوده وأن يحصرهم بأن يقول ليس عنده شهود غيرهم الى آخره مقصد او حاصل د عبارت دا دی چې په شهادت قبلولو کې ډیر د احتیاط نه محاکمو ته کار اخیستل پکار دي چې محکمې باید ډیر احتیاط وکړي د دې په خاطر چې تزویر ته لاره هواره نشي نو ځکه ضروري ده چې مدعی به د خپلو شاهدانو حصر کوي او وایي به چې همدا مې شاهدان دي نور نه لرم چې تزویر ته لاره جوړه نشي ځکه که یو ځل ووایي
چې زه شاهد نه لرم او بیا ووایي چې شاهدان راولم او یا ووایي چې د فلان او فلان نه علاوه بل شاهد نه لرم بیا وروسته وایي چې بل شاهد هم لرم نو دا خبره به د ده نه قبلیږي. او که تحتانی محکمې د دوی دغه شاهدان بیا هم قبول کړي وي او بیا یې پر همدغه شهادت د شاهدانو خپل حکم او فیصله بنا کړي وي نو داسې فیصله د تحتانی محکمې به د تمیز محکمې لخوا نقض کیږي او له نقض نه وروسته به دوباره د اصلاح دپاره همدغه محکمې ته استول کیږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.